په کمره کې وروره د شپې مار را باندې راغی ومې نه لید خو پشه را باندې وکړه ما وویل چې دا ځم یې دوه جایه په دې رانه برابر سه دغسې کوچیتوب ده دا خیمې دي دا حال ده دا زندګي ده ولا که مې چې دا حیوانان ټول بې سبقو دي درنو لیدونکو دا چې د کوچیانو ښکلی ژوند څه ډول دی او د دوی دغه تګ راتګ نه دوی څومره خوندونه اخلي او دې ترڅنګ له شنو غرو او همدارنګه ښکلې فضا او یخې هوا څخه څومره خوند اخلي. درنو لیدونکو په همدې خپرونه کې تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ. د ما ترڅنګ ای صاحبان ناست دي له دوی به هم پوښتم چې د کوچیانو ژوند څه ډول دی. ای صاحب ډېره زیاته مننه که د لومړی خپل ځان معرفي کړئ او د کوچیانو ژوند په اړه لنډ معلومات سره شریک کړئ چې دا څه ډول ژوند دی. خلک چې تاسو وینئ چې په اوښانو باندې بس خیمې کړې بار کړي وي یو ځای نه بل ځای ته ځئ ځکه دا هم خلک خو ډېر د دې شوقیان دي چې یو ځای ته چکر باندې لاړ شي نو تاسو ټول وخت په چکر باندې تېروئ. خو موږ بسم الله الرحمن الرحیم موږ ټول وخت د چکر تېروو خو ولا که ژوند ښه برابر نه ده په دې رانه برابر سه دغسې کوچیتوب ده دا خیمې دي دا حال ده دا زندګي ده ولا که مې چې دا حیوانان ټول بې سبقو دي ورو سرپناه مې نه لرو بس کله یو ځای کې کله بل ځای کې سره ژوند د ملاکه برابري سره مالونه دي ورو شای دي سره ټول دغسې عین تار ده سره دي. ای صاحب دغه د کوچیانو د اصل سجارې په اړه معلومات لرئ چې دا اصل کې څوک دي له کوم ځای نه راغلي او چیرته ځي د ټول افغانستان ولا که موږ سره یې دغه سپین ږیري سره یې د حاجي صاحب نه په دې حاجي صاحب سلام ته هم ستړی مه شه. حاجي صاحب د کوچیانو په اړه که معلومات راکړې دا اصل کې څوک دي ستاسو نیکونه او باباګان مو دا د موږ نیکونه او باباګان چې دي دا څه له خارجه نه دي راغلي دا په همدې وطن کې پیدا دي د یو وطن بچیان دي دلته لوی سوي دلته کې مړه دي د بله خارجه موږ بل دا ژبه نه لرو چې یا ایراني یا ترکي یا بله یا د پاکستاني دا د افغانستان خلک یو تاریخ نه وردګ له کومه جای راغلی بل بر ټول موږ افغانستان خلک کې پیدا یو همدلته لوی سوي یو همدلته مو ژوند کړی همدلته مو وخت تېر کړی په همدې ځای کې وخت تېروو خو د موږ د کوچي ژوند له تاریخ نه خرابه ده ځکه خرابه ده چې جای نه لرو سرپناه نه لرو داسې جایګیر نه لرو د سکونت نه لرو له مجبور یې ورځې زمه لودو کار مو ملکو ته ټیټېږو جلبه ته بل جای ته بوړې راخېږو دا یخو غرو ته له مجبور یې راخېږو په دې په دغه غرو سپېرو کمرو کې به موږ چی وکړو چیش به وخورو څه به کې پیدا کړو کومه ګټه به د خبرو کې شته هغه هم داسې خلک دی وطن خلک که چا په زړه ښه وي لا وروره همشنت را سره وکړي پرېږدي که په زړه ښه نه وي را سره وروره لرګي را پسې اخیستي یو ځای نه بل ځای ته لېږدوي د بل نه بل ته لېږدوي موږ ژوند نن د کوچي دی ډېر خرابه ده که درته وایم چې هغه څلور بول نه هم خرابه ده خو مجبور یو اوس بل وطن کې څوک پرېږدي نه د بل وطن خلک یو نه بل وطن ته تلای شو دا وطن ده زمه یې وروره یخني راشي ننګرهار ګرمې ملکې ته تېر شوم هغلته هم ښه مودې وړی ګرمي راشي دغه غرو ته راوخېږو دغلته پراته یو دا ماستوګ نه ده مزدوري نشته خواري نشته کاروبار هم نشته چې یو سړي یا دوکان یا موټر یا زمینداري یو شی نه لرو. ای صاحب مالونه څنګه دي دوی کوچیان هغه ښه مالداره کوچی دی چې د ډېر مال هغه مالداره کوچیان خو داسې دي په سلو کې نن سبا دوه پاتې دي مالونه ټول ختم دا مال به څه کوي 15 پسه او 10 پسه او 20 پسه هغه خو د کور چای ګوړه هم نه پرې کېږي د 20 پسونه پورې هغه د کور چای ګوړه نه کېږي که نه خو قیمتۍ دي خلخانې ډېرې شوې نفوس ډېر څه او وختني نفوسونه نه دي وروره نن هغه کم زوری کور هم 100-150 کسه ده نو دغه چال ته اوس مجبور یو ذاتي ژوند د تېروو یې بل ورته تلای نه شو بل هم لار نشته که وږي یو که تږي یو که خالي که بده دي دا خپل وطن کې تېروو بل به څه وکړو پاکستان کې موږ 10 کاله هجرت وکړه د پاکستان غلامي مو وکړه په وخت د انقلاب کې هغه چې وخت د پاکستان را باندې راغی لوډر یې رپسې راویستې
کورونه په لوډر وړاندې شول، موټر یې راته ودرول، وروره کادي عسکرو ورچول، موږ نه راتلو. عسکرو ټوله نړۍ ته وروره دا معامله معلومه ده چې نه ده چې موږ له یاده غږېږو. په موټرو کې یې راسپاره کړو چې کومه شتمني مو ټول هلته پاتې شوه، په تورخم یې راواړولو، راوړو په دا ننګرهار کې یې توی کړو. ذاتي وروره د پاکستان و، ځکه زور هم نه سوی کوی، پردی وطن و، پردی دولت و. اوی صاحب ډېره مننه. خیر اوسې. ژوند سخت یعنې تاسو کله چې په ګرمو کې دلته دې وطنو ته راځئ، همدغسې په ژمي کې ننګرهار ته ځئ، سخت نه دی په دا پښو باندې تګ راتګ؟ دا خو اوس داسې چل ده خالي ده، د پښو تګ کوم سړی لاړ شي، خو اوس وخت دا یو سهولت راغی، دا موټر ټکټر پیدا شوې په کراو کې، زه خپل نه لرو، دا یو هم نه لرو، خو مجبور یو که سخت یې مو وروره وای مړی که نه ګور ګران یم دی مړي ورنه کړان ورځي، مجبور یو چې شی وکړو. څوک په پښو روان، څوک په هغه روان، څوک په سپارلۍ روان، ځو راځو. بیا راغله د موږ د کوچي یوه داسې بېبخته ورځ خدای پیدا کړې ده چې دغه اوس دا 50 کاله انقلاب ووت، بیا خدای فضل و دا یو څو کاله وخت خو ښه و سره دغه اوس هغه هم لاړ، هغه جمهوریتونه هم لاړ سره، اوس خو د موږ خدای فضل چې موږ وخت هغه خدای راک. اوی صاحب مننه. خیر اوسې. اوس په دغه کې یوه ارزو د موږ دا ده چې ټوله دنیا سره مرسته وسوه، معیبین سره وسوه، د کور سره وسوه، غریب سره وسوه. کوچي سړي ته زه به دې قسم درته وکړم، شپږ میا 13 کال ده چې موږ له 19 کال هم د پاکستان راوښتي یو. په 1900 کالو کې په دې ننګرهار کې ما 14 ورځې منډې ویلې موږ ته یې دومره چې وکړه، په 4 میاشتو کې یې یوه ترله وړی په 3 کورو راکړه. ما 40 کاله شپني کړي، په دې غرو کې تاب شوی یم. دغه پاس غره کې مې د شپې رمه په هغه شپه وه، د کمر راته به دغه کمر ده، د کمره کې وروره د شپې ما راباندې راغی، ومې نه لید هغه پشه راباندې وکړه، ما وویل چې دا زړه مې 2 جایه کړه، داسې غورځنګونه مې کړي په دې کمرو کې، ځوان چې زوی د مړ شه ځوانۍ د لوېدې والې نه ځوانۍ دوران ځواني وه که نه چې ژڼی وم هلته ژڼی وم. په دغو غرو کې موږ چې رمې پولې، اوښان هم پولې، ماران هم سره جنګېدلي یو، لیوانو سره جنګېدلي یو، یو زمري هم نه دي لیدلي چې سړی وایي د وطن کې زمری نشته، نور یې وخزنده چې ته حیواناته د هر یوه سره زه جنګېدلی یم. خو راغله هغه بعد چې بیا انقلاب، دا د انقلاب په مخکې ما دا کاروایي کړې ده 40 کاله، هغه بعد انقلاب راغی، انقلاب چې لاړو پاکستان ته، له پاکستانه په جهاتو کې ولوېدو، ذاتي غرم رانه لاړه، وارم نه لاړه، وروره شپني دې چې کول هغه هم لاړه، هغه هم لاړه، خو خو هغه مالونه لاړل، مالونه پاکستان ته چې څنګه ولوېدو په 1 کال مراج پرې ولګېد، ټول ختم شو. اوس که درته ووایم چې په کور کې ولای کې یوه چرګه لرم، یوه خره لرم، 11 کسه خیلخانه لرم، یو زوی لرم، هغه په ایران کې ناست، په کور کې یو ځای یم. نیم کور مې دغلته راخېځولی، مریض یم، نیم کور مې اوس هم جلبات کې پروت، ګرمۍ ته پروت، ولاکه مې د موټر کرا وه، یې کرا په سر پاتې یم که نه، دلته به د یخ کې پروت وم، کرا نه وه. دغسې وخت راغلی، مزدورۍ ورکې شوې، خوارۍ ورکې شوې، دولت موږ ته مخ نه راړی، هېڅ کله له دې نه غړومبني نظامونه لا موږ ته لږ لږ مخ اړوو، دا نظام موږ ته کوچي سړي ته مخ نه اړوي، نه معیبین ته اړوي، نه کونډې ته اړوي، نه یتیم ته اړوي، نه غریب ته اړوي. بس یو لرګی یې رابسې رااخیستی ده، دلته پروت دی، دا جای تا له کومه کړی دی؟ هله تجاري راکړه، مالیه راکړه، کور ړنګ کړه، کورونه یې رابسې رااخیستي. اوس موږ جلبات کې پراته یو، وروره ماکتي پراته یو، دا کورونه به ړنګوئ. 19 کال هم جوړ کړي وو طالبانو، هغه رابسې رااخیستی ده چې دا کورونه به ړنګوئ. ځي یا دشته کې لږ جای درکوو، ښه دشته کې خو به جای راکړې، تیږه به مې چېرته وي چې زه دیوال ترې ووایم
خاوره به مې چېرته وي، اوبه به مې چېرته وي، زه ځای لامده کړم ور وله کاپېره په هغه کې واړوه په اکانده کې دا ښه ځای راکړه چې زه وروره بلډینګ کې جوړ کړم. دا داسې هغه راغلی نظام دې ته پاملرنه نه کوي. په دې نه دي خبر چې دا د درې ماغه به و طالبان دا طالبان به و دا طالبان به راوختل په غرو کې خو لاندې خو حکومت نه پرېښودل. په دې غرو کې به ورځ تېروله، شپې به راولو د یا به پوسته بنا وکړه یا به په هغه وکړه، شپه به وډزوله شپې به راترپیل ګیز به په دې خیمه کې ناست. دلته به د شپې مړۍ ورکولې، خدمات به مو ورکاوو. دلته به چې ډېره سختي راغله وروره را به م ډانګونه په لاس کې ورکړه، هله میږې وله شپانه خو حکومت وایي دا شپانه دې نیولي، هغه به مو پسې لا خره کړه. دا ټول خپل ټوپک هم چې ویسته خو ما راویسته، دا نور مجاهد سره کوچي دا کومک کوو، خپل هم بې ټوپکه نه یو ناست. دا نور مجاهد سره هم لغه وخته کاوو مګر دا نظام راغی. لږې ورځې پورې کوچی دی مجاهد خدمتګار خپل هم مجاهد و، د مجاهد خدمت هم کوو. دغه هغه نه ده دا موږ مشر و څوک د کابل کې د باچا دې ته موږ راغلي وو، عریضې مې ورته وکړې، دې خپله جمع راته وکړه چې زه په کندهار کې په مجاهدو کې وم، رابسره واخیستم، قوه رابسره اخره وه، قوه لا اخره وه، داسې وایي رابسره راغله لکه د هغه دلته وایي خیمه ولاړه وه، د کوچي ښځه ناسته ده نغري ته ټکله پخوي. چې هلته یې ولیدم چې څنګه زه خیمې ته مې ځان راورسوه، ښځې دستي ته راپورې خپل کالي یې راکړل، رو مې کالي چې واغوسته راته وویل چې وروره راځه نغري غاړې ته کښېنه، خالي به د هغه کې لرګی وایي په دا نغري کې کېناستم ورته. دا جمعه موږ ته د خپله کوله، دا موږ مشر دی، موږ باچا ده اوس. چې ورته کېناستم قوه راغله ګډه سوه کور یې وکړو، مکې خو سړي خو منډې راویلې څه سه، زه وایي نغري ته ناست یم، نغري کې هغه وایم کالي مې اغوستي دي، بېرته قوه لاړه، سړی ورک هغه زه وایي هغې ښځې خلاص کړم که نه ما وایي ژوند لاړو. یعنې دا د کوچیانو برکت و، دا د کوچي خدمت دی. نو ګوره هغه بادشاه ده، دا خبره میډا کې بېرته مرځي چې ته په خپله چې زه کوچي خلاص کړی یم که نه ما ژوند لاړو. کوچي ډېر ژوند تېر کړی، کوچی په دې طالبانو په دې مجاهدو باندې کورونه یې غرق شو، رمې یې بمبار شوې، اوښې یې بمبار شوې، خلخانې یې بمبار شوې. چا ورکړی پور؟ چا ورکړه پور؟ هېچ چا نه ده ورکړی.